ابدان سنگار نه بکالی وکړم ته چې دې خوشنی اختر ته ناراضه ځان به مې وژلی وي نور نه کېږي بیا به ته زما پر جنازه راځې وروي باره ورسه یار ته ووایه ښه نه یم خراب یمه که دی راځي یو وار چې د زړه دروازې کول کړمه بیا به په سوالو په زارۍ راځي تېره سوه روزه کوچنی اختر راغلی لور په لور مې لیدې اتڼونه دي ماته د نو دوه نوکرو زوبۍ راځي پیغلو که چې سره بیا سپین لاسونه دي قدر باید په ژوندانه وکړه مړ چې سمه بیا به ارمانونه کړې زما له مرګه پس کومه پیدا لري جوړ مې که مزار په سره ګلونو کې دا واري چې جوړ سم بیا توبې باسم نور به د زړګي حال چاته نه وایم وپیره شډل بډل سړی یمه زمې چې په زړه وي په خوله وایمه دومره توانې په محبت کې سومه ټول د کلي خلک مې لوپر بولي زه د نورو خلکو پروا نه ساتم یو سړی لرم ما د زړه سر بولي ډک امن فراز خلک یو ټول سړی خبر که موږ په څه وژني خدای دې اغیار د توپک نه خکي څوک چې مې بې وسه پښتانه وژني ډېرې جګې ټیټې پر ما تېرې سوې زه لکه لوی غر په ځای ممکن یمه یو د ښکلو زور ته زه تسلیم یمه ستا بغیر مې دې کلي کې څوک نه وو ته چې رانه ولاړې اوس په ځان ژاړمه زه لکه یتیم داسې اسرې سومه ستا و بن شمېرې ته هر ماښام ژاړمه سکړه چې ناجوړه یمه ماته د لوی غر په شان دې غم جوړ کړي موږ یو مسافر موږ ته دعا وکړي خدای مو سي سبق په خپل وطن جوړ کړي توپک خدای دې په ملا مات که نور صده ګل په شان ښکلي ځوانان وژنې راځه په خبره چې د سر خلاص کم ای سړیه بل چې وژنې ځان وژنې که خو راته ووایه چې بیا راسه خاص لکه شاین په تورو غرو درځم سر مې که بازي شي هېڅ پروا نشته زه لکه لړم پر دیوالو درځم
لزه درځم کړې یو عاده د خامخا راځي زه به په ګومل کې انتظار کما مور اکبر جان ارمان بیا راځي هغه ګوملوال نجیب خاکسار څه سو ښکلي عادتونه د زمري لري زه له ګوملوال به در نظر شمه ښه ښکلي اخلاق دنګه ځواني لري غازل خړګي تنګي ته زه که ځم بیا مې پیسو لا جانان په زړه سلو زه په انتظار باندې برباد کړم نورې چې قسمت ګوملوار څه سلو رنګ چې په راتلونکي وخت کې نه راوړي موږ داسې بې ځایه بې خواري نه کړې هر څوک چې راځي دروازې خلاصې دي څوک چې رانه ځي ورته زارې نه کړې تا چې رانه بل په سره ډولۍ کې وړي ځان به درته ولمه بیا ټکانه ټول چې پیدا سوی وای خوشحال به وایي ما چې اورېدلی ستا دوره ټکانه سم د بیلتانه لمبو سزلی دی ځکه دسله سوي زړه سندرې کې ستا میر زمان دومره ډېر بدنام نه دی څونه چې دنیا خلک خبرې کړي او خاص فرمایش کړی د ګوملې نه اکبر جان ارمان قسمت ګوملوال او د ګوملې نه نجیب خاکسار د خړګي تنګي نه فیض الله